زوانولا بچې تاله انګلیش درځي؟ نه کنه استاد یار ما ته انګلیش وښیه ځکه زه بار ملک یم. صحیح ده زوانولا دا ویډیو تر پایه ما سره وګوره نو ته به پوه شې او تا ته به زه انګلیش وښیم. زه هوښیار یم نو دا به په انګلیش کې وایو آی ایم کیرفول. جنګ مه کوه دا به په انګلیش کې وایو ډونټ فایټ. زه غریب یم نو دا به په انګلیش کې څنګه وایو اوس یې درته یم. آی ایم پور زه تږی شوی یم. آی ایم ترسټي یعنې زه تږی شوی یم په انګلیش کې به وایو آی ایم ترسټي. زه وږی یم دا به په انګلیش کې څنګه وایو اوس په دې ساعت زه تاسو ته ویم. آی ایم هنګري یعنې زه وږی یم. دو جملې ډېر اخم دي دا ضرور یاد کړئ دا یو اوبو والا او یو دا روټۍ والا یعنې زه تږی یم آی ایم ترسټي زه وږی یم آی ایم هنګري دا ضرور یاد کړئ دا ډېرې ضروري جملې دي. زه مریض یم یعنې زه بیمار یم دا به په انګلیش کې څنګه وایو؟ دا به په انګلیش کې وایو آی ایم سیک. زه په هوټل کې کار کوم دا به څنګه وایو؟ نو دا به داسې وایو آی ورک ان اے هوټل. مثال که تاسو سکول کې کار کوئ نو آی ورک ان سکول نو داسې اسانه جمله ده دا خو ضرور چې تاسو ته یادي. زما مدد وکړه دا به په انګلیش کې څنګه وایو؟ نو هیلپ می یعنی مدد ما سره وکړه. هیلپ وایي مدد ته او می وایي ما سره یعنی هیلپ می ما سره مدد وکړه. که تاسو بار کې اوسیږئ او مثال د یو انګریز نه کار غواړئ چې زه تا سره کار کول غواړم نو دا به ورته څنګه وایئ؟ نو تاسو به ورته وایئ آی وانټ ټو ورک. آیا تا واده کړی دی؟ آر یو میریډ. ها یاد ساتئ آیا د پاره به تاسو همیشه آر لفظ یوز کوئ. آیا ته ما ته اوبه راکولی شي؟ کین یو ګیو می واټر. چې ته چا نه تپوس کې چې ته د څه کار کوې نو دا په انګلیش کې ورته څنګه وایې؟ وټ ورک ډو یو ډو یعنې تاسو به په انګلیش کې څه دپاره یعنې څه دې دپاره به وټ لفظ یوز کوئ. ها ملګرو دا ویډیو سپیشل مونږ هغه خلکو دپاره جوړه کړې وه چې کوم مسافر دي بار ملکونو کې اوسیږي او هغوی انګلیش زده کول غواړي نو په دې کې مونږ داسې اخمې جملې مونږ هغوی ته وویلې چې هغه ډېرې اخمې دي او هغوی له زده کول خامخا پکار دي. او بله دا که څوک مونږ سره د زمونږ دا ویډیوګانې کنټینیو یعنې کتل غواړي نو انشاءالله مونږ به هغوی ته انګلیش پل په پله ښیو. ډېره مننه د خدای په امان. ملګرو چاله پارت 2 پکاري کمنټ وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به زه په 100% کې 50% انګلیش زده کوم. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, я вас люблю, я вас буду всех радовать. Всем хорошего настроения.